د مالاکنډ په شنه او غرنۍ سیمه کې د شینغرۍ په نوم یو کلی و چې په ښکلا کې یې ثاني نه و. په دې کلي کې یو ځوان اوسېده چې غیاث نومیده. غیاث تازه واده کړی و او ناوې یې ابیره داسې ښکلې وه چې په ټول کلي کې یې اوازه وه. خو د کلي د دې ښکلا شاته یوه ویره هم کټه وه. په نږدې غار کې یوه بله چړیر اوسېدلی چې د ښایسته نجونو د غوښې ډېره شوقي وه. له دې بلا سره یوه مکار پیره هم ملګری و چې کلی ته به د مخبرۍ لپاره راتلو. د میلمنۍ بوډۍ راتګ. یو شپه غیاث او ابیره په خپله کوټې کې ناست و او په خپلو کې یې خبرې کولې. ناڅاپه د کور دروازه په زوره وهل شوه. دواړه هک پک شولي چې په دې نیمه شپه کې به څوک وي. کله چې ابیره دروازې په ورغله نو مخې ته یې یوه ډېره ستړې وغې او تغې بوډۍ ولاړه وه. بوډۍ وویل: لورۍ، مسافره یم، ډېره وږې یم، که دا شپه پناه راکړئ نو لویه نیکي به وي. ابیره په ډېره مینه هغې ته ډوډۍ ورکړه او په خپله کور کې یې ځای ورکړه. سهار چې کله ابیره د هغې لپاره چای راوړ نو ویې لیدل چې بوډۍ ډېره نوراني ده. په سر یې پلو دوپټه تاو کړې او په ډېر ادب ناسته ده. بوډۍ چې کله د تلو اراده وکړه ابیره ورته وویل: ماجي، ستا سفر ډېر اوږد دی، تا 2-3 ورځې دلته پاتې شه، زموږ زړه به هم در باندې لګیا وي. بوډۍ د هغې په مینه ومنله او هلته پاتې شوه. د ګیدړ مخبري او د بلا جادو. په دغه شپه ګیدړ په غار کې بلا ته وویل: بلاجي، نن مې داسې خبر درته راوړی چې خوله به دې اوبې وکړي. د غیاث ناوې ابیره دومره ښکلې ده چې تر اوسه دې داسې نجلۍ نه ده خوړلې. بلا سمدستي د غیاث په شکل ځان بدل کړه او د غیاث په غار یې د کور دروازه وهله. ابیره چې دروازه خلاصه کړه فکر یې وکړه چې غیاث دی. هغې وویل: غیاثه، نن دې ولې دومره ناوخته کړه؟ بلا د غیاث په آواز وویل: کار ډېر ولورئ، او په خپل جادو یې ابیره بېهوش کړه او غار ته یې وړه. د غار کې د مسالې خبرې. په غار کې ابیره په پنجرې کې بنده وه. ګیدړ بلا ته وویل: سرکاره، نن خو به د مسالې ټکه غوښه وخورو، ښه یې فرای کړه، خو پام کوه هډوکې زما دي، غوښه ستا. ابیره چې ډېره هوښیاره وه وی نه ډارېده. هغې بلا ته وویل: بلاجي، تا مې هسې هم خورې، خو کلیوالو ستا د وژلو پلان جوړ کړی. که ما پرېږدې زه به لاړه شم او د هغوی ټول پلان به درته راوړم چې تا ځان وساتې. بلا او ګیدړ په دې تمه کې چې له کلیوالو به خلاص شي ابیره یې پرېښوده، خو شرط یې دا و چې بیرته به راځي. د جادویي انګوټۍ او د بلا انجام. ابیره چې کله کلي ته راغله غیاث او کلیوال ټول راټول شولي وو. ابیره ټوله کیسه وکړه. هغې نوراني بوډۍ چې دا حال وورید له جیبې یې یوه ځلېدونکې انګوټۍ راویسته او ویې ویل: دا د بزرګانو انګوټۍ ده، که بلا دا د بوته کړې نو طاقت به یې تل لپاره ختم شي. ابیره بیرته غار ته لاړه. بلا ته وویل: بلاجي، کلیوال غواړي تا مړه کړي، خو دا جادویي انګوټۍ واغونده. کله چې کلیوال درشي تا د هغوی مخې ته به ګوته کړه، نو ستا طاقت به دومره زیات شي چې هغوی به بیا ستا نوم هم نه اخلي. بلا د خوشحالي سره د کلیوالو مخې ته راغله. کله چې کلیوالو د حملې نشې کړي ابیره ناره کړه: زر کړه، انګوټۍ په ګوته کړه. لکه څنګه چې بلا انګوټۍ په ګوته کړه د هغې ټول جادو او طاقت ختم شوه. کلیوالو په هماغه ځای کې بلا مړه کړه. ګیدړ چې دا حال له لرې ولید په خنده شو او ویې ویل: زه الله، اوس خو زما وار دی چې ووژل شم، او په منډه له کلي ورک شو. کلي کې خوشحالي خپره شوه. بوډۍ شخصي غیاث او ابیره ته دعاګانې وکړې او خپل سفر ته روانه شوه. غیاث او ابیره یو ځل بیا په خوشحالي او امن کې خپل ژوند پیل کړ.